قطر به په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماټیک استازیتوب کوي. امریکا او قطر د جمعې په ورځ یو هوکړلیک لاسلیک کړ چې له مخې به قطر په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټیکو ګټو یو برخه خلاصوي او چې د امریکا استازیتوب به کارونه مخته وړي. امریکا حاضره په افغانستان کې خپل سفارت تړلی او نوی حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دغه هوکړلیک د دې یو سیګنال دی چې امریکا به په آینده کې افغان حکومت سره ممکن مستقیم تعامل ولري. د راپورونو له مخې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له قطري سیال محمد بن عبدالرحمن ثاني سره نن هوکړلیک لاسلیک کړ چې له مخې به قطر په افغانستان کې د امریکا ساتونکی قوت وي. د هوکړې له مخې د ساتونکي قوت یوه دنده دا ده چې قطر به د امریکا او افغانستان ترمنځ رسمي روابط رامنځته کولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د هوکړې له مخې د ساتونکي قوت یوه دنده دا ده چې قطر به د امریکا او افغانستان ترمنځ رسمي روابط رامنځته کولو اسانتیا. د هوکړې د امضا په مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې قطر به د کابل په سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړې څانګه خلاصه کړي. د امریکا او قطر د نوي هوکړلیک له مخې چې د دسمبر د 31 وروسته به نافذ کېږي، قطر به خپل ځینې کارمندان د امریکا د ګټو ځانګړې څانګې ته لیږي او دغه څانګه به د امریکا د بهرنیو چارو او په دوحه کې د امریکا له سفارت سره نږدې چارې مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي روټرز ته ویلي چې امریکا به له طالبانو سره په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له لارې تعامل ته دوام ورکړي. حاضره په افغانستان کې چین، روسیه، پاکستان او قطر په شمول څو نور هیوادونو سفارتونه خلاص دي. امریکا همداراز د قطر سره یو بل هوکړلیک امضا کړی چې له مخې به قطر 8000 افغانان چې ځانګړي د مهاجرت ویزې غوښتنلیک یې جمع کړي په موقتي توګه کوربتوب وکړي. چارواکي ویل چې د ځانګړي مهاجرت ویزې غوښتونکي به په قطر کې په یو نظامي اډه کې ساتل